پر چینایي انجینرانو له برید وروسته د پاکستان حکومت د لویې کچې امنیتي غونډه وکړه. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. پر چینایي انجینرانو له برید وروسته د پاکستان حکومت د لویې کچې امنیتي غونډه وکړه. د پښتونخوا په شانګله کې پر چینایي انجینرانو له پروني برید وروسته د پاکستان لومړي وزیر په مشرۍ نن په اسلام آباد کې بیړنۍ امنیتي غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د پاکستان پوځ دریڅیز وویل د پاکستان میلمانو ته د بد نظر کتونکو ترهګرو تر ختمولو به جګړه وکړي. د جیو نیوز راپور له مخې چې په دې غونډه کې د پاکستان د پولو په اوږدو کې د ترهګرو د پټن ځایونو په اړه جدي اندېښنه څرګنده شوه. په دې غونډه کې د پوځ لوی دریڅیز جنرال عاصم منیر وویل چې په دې هیواد کې به د ترهګرو پر وړاندې تر هغه وخته مبارزې ته دوام ورکړي چې د خلکو په دې هیواد کې د میشتو بهرانیانو په ځانګړې توګه د چینایي وګړو ژوند خوندي شوی نه وي. د هغه په خبره د پاکستان پوځ به د روسي ترهګر تر له منځه وړلو لپاره مبارزه وکړي. له دې سره د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف بیا پر چینایي وګړو د ترهګریز برید په اړه د بشپړ پلټنو امر وکړ. نوموړي د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو سربیره دا د پیښې د عاملینو د نیولو ډاډ هم ورکړ. د ویلو ده چې تېره ورځ د خیبر پښتونخوا د شانګلې په بشام کې د یو ځانمرګي برید له امله 15 چینایي انجینران ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. له دې برید وروسته د چین سفارت د پاکستان له حکومته وغوښتل چې دا د پیښې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي او عاملانو ته یې سخته سزا ورکړي. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی او تحریک طالبان پاکستان هم په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي.